یوه په باګرام کې پر ما ترخه خاطره دا راغله چې ما ته ډېر وخت ملاقاتي نه و راغلی. چې کوم وخت ملاقاتي راغی یو دنه مې اخ و، یو مې پلار و، یو مې مور وله. نو چې دوی راغلو ملاقات ته، نو بیا ما ته فرم راغی پنجرې ته. هلته خو د لمبر کیسه ده، د نامه کیسه نه ده. لمبر چې یې واخیستی ولازه ملاقاتیان ته راغلي. نو زه ډېر زیات خوشحاله شولم. ملاقاتیان مې ډېر وخت نه و لیدلي. ورغلم ملاقاتیان چې کوم وخت هلته په شیشه کې ملاقات و. ته به زه به د شیشې دې خوا ته ناست وم، ملاقاتي به د شیشې خوا ته ناست و. کشنې کشنې سرې یې دا شیشې ته ورکړي وو، په دې کې یو بیا سره غږېدو. نو ما دا لکه خپلې لکاړې پټې کړلې. نو د دا مور په خاطر سړی مور دې په تکلیف نه شي. نو د مور سره چې مې ګپه وکړله، مجلس مې ورسره وکړ. نور دلته د اردو یو قمندان راغی، ما ته د ملاقات وخت یې پوره د بله مال څه دی ته خو مې دا د اوس بله ولاړېږم، مې 2 دقیقې ته دا نور بندیان ولاړوه. نو دوی به موږ دلته تړلو چې ملاقات پکښې نستو. بیا ولچک راواچول، دلته بیا لاندې د مختفي لاره کمه شوې، پر دغه بیا تړلو. ما هلته دا نور بندیان خلاصوه. نو بالا دغې خوا ته نوبت رسېږي، زه هم ولاړېږم. نور دی ولاړ سو. خالي دا رقم راته وکتل، دی بد یې راته وکتل. نور داسې ولاړی چې ولاړی دا خواڅه. نو هغه زموږ مور چې ناسته ده دا په شیشه کې ما ته مخامخ، هغه زما څه پوښتنې کوي مریض خو نه دغه نه. خو زه کوشش دا کوم چې د مریضي جریان ورته ونه وایم، امسا او لکړه ونه ویني. په دې حال کې دی راغی، پر دا اوږه یې لاس ورکښېښوی. والله اعلم چې پر چپله اوږه وکړه، پر اسه لاس یې اوږه ورکښېښوه. وایي ولې نه ولاړېږم؟ نو هغې ورته ویله ولاړېږم، یوه دقیقه مې دا زوی ته ورپرېږده. نور د ده دا اوږه دی ونیوله، داسې خالي د دا مور پښې مې ولیدلې چې وغورځېده. نور بل نفر راغی، زه یې ولاړ کړم، اولچک یې خلاص کړو، زه یې ولاړولم. خالي د مور دا غږ مې ورته وویل چې چای بویت یې؟ نو بیا پنجرې ته یوړم. د پنجرې څخه بیا در څو زه زندانه راخلاصېدم، زما دا خاطره نه هېرېده.